وعلیکم سلام. څنګه یې ننۍ؟ زه ډېر وخت ورختلی یم، ډېرې ښې خاطرې ځینې لرم. خبرې کولی شئ؟ ته څنګه یې ننۍ؟ چیش لرې؟ ترانه دې زده ده؟ چیش دې زده ده؟ ملګري به ټوله جوړ یاست؟ دغه دې کوچنیان مې دلته بازۍ کوي، ګوره دغه ته یې خېژه ویږي. مسرک صاحب څنګه یې وروره؟ ډېره مننه هیوادمل صاحب، خدای دې وکړي تاسو ملګري به ټوله جوړ یاست؟ ډېره مننه. دغه د حاجي عصمت هم راورسېدی، نو چی شي برابرۍ د خیره؟ زه به هیوادمل صاحب که دې خوښ وي شیرمغز به درته ښه شیرمغز راته جوړوي، خود مې خوښه ده. شیدې مې واچولې، ښه اوس داسې راځه وراچوم هیوادمل صاحب چې ښه تقریبا 25-30% یې اصل دي. ماشاءالله ماشاءالله. او ریحان مې هم بګټ کړي چې د دې لپاره چې هوا نه کوي ګرمه ده، او ریحان خو نو د طبابت بالکل بالکل. دا بیا څه شي دی؟ دا کوپله او بوسه سره ګډ دي، دا میده سوي نه پټ دي، هغه تور پوستکي والا خورا طاقتور قوي شی دی. دا نو 8 رقمه 9 رقمه میوه سره ګډه ده وچه، او پسته او بادام و کاجو و جوز دا شیان پکې کېدي. او دغه خو نو وینې کنجي چې دا خورا خوندور شی دی. بس دغه نو شیرمغز آماده دی، دا خاص زما دپاره دی. ډېره مننه ډېره مننه. نو د سرک صاحب څخه یو جان مننه. دغه دی زما د هم راورسېدی. حاجي عصمته ستا دی وختي جوړ کړی دی، هغه دی شاته دی پروت دی، ما سې راواخله. ته په خیر راورسېدلې؟ روغبړ به وکړو، روغبړ به وکړو. په موبایل کې مو روغبړ سره وکړي. ښه ښه. نورې څه کیسې دي؟ نو دوستانو دغه دی حاجي عصمت هم راورسېدی، او زما شیرمغز هم همدا چې د خیره چیرې ځو نو؟ نو دوستانو موږ نن یو څه بې پلانه یو. بې پلانه په دې خاطر یو چې ملګري مو سره مصروفه دي، لرې نه سو وتلی. نو دغه غازي پارک ته به ولاړ شو. په کندهار کې یو ډېر ښایسته او تاریخي پارک دی، ډېره وخته جوړ دی. شاید د ځوانانو خپل پخوانی یادګار هم راتازه شي. عصمت خان چې دغه پارک ډېر وخت د خلکو یاد دی، ګوره مخکې راینو مې نو پر دالا دی. بلکل چې عینو مې نه پخوا نه وه، یا په نور میله ځایونه نه وه، یا په اسلام موټران ونه نه وو، بیروبار نه و. دغه ځای و د ښار د کښېنستو د میلې ځای بس دغه و. نو دوستانو نن راسره پاتې شئ د خیره سره. ځو غازي پارک ته، او هلته به هغه ماحول در باندې ووینو چې څونه ښایسته دی، او خلک راځي نه راځي، بیروبار شته که نشته، تر پایه ملتیا وکړئ. نو دوستانو موږ دغه دی غازي پارک ته راورسېدو، نو بره بیا وروسته نور ځایونه هم در باندې ووینو. اوس به دلته موږ کښېنو. شمس ستا څه شي راخیستی دي؟ څه شي؟ کومه دي؟ دا د چایو ګیلاسونه یې راخیستي دي. نو موږ به چایو ته څنګه یې؟ ته ښه یې؟ نو دا د حاجي عصمت زامن دي، دوی مو هم راویسته، موږ ول ښه دی چې یو تفریح دوی هم وکړي. حاجي عصمته فرش دې لږ چې نه دي راوړي که نه دا چمنۍ سم دي؟ ښه و دا خبره ده. دوستانو بس موږ دغه دی راورسېدلو، دلې به کښېنو، یو ګړی به استراحت وکړو، بیا به وروسته د خیر د غازي پارک ځینې سیمې او چې شینګیا د غازي پارک دا به هم انشاءالله در باندې ووینو. راته ووایه څونه وخت وروسته راغلی یې غازي پارک؟ غازي پارک ته چیرېلو راچیرېلو خو نه راغلو، او په دې امارت کې 15 کاله دا پوره کېږي، 4.5 کاله زیات کم یې 15 کاله اخواته هم نه وي راغلي. د غازي پارک څخه خاطرې لرې؟ څنګه خاطرې داسې وي؟ پخوا خو د هغه د میلې ځای و، نو پخوا خو بل ځای نه وه، نه عینو مې نه وه، نه دا ځای و، خالي بابا صاحب و دغه ځای و. ښه ښه. داسې نه در معلومېږي چې دا غازي پارک څه وخت جوړ شوی دی؟ دا خو نو به زموږ خو نو دغه جمهوریت په اول سر کې پیدېږي، هاخوا ته دې نه پیدېږي. په دغه وخت کې دوی سره فعاله شو. دلته یو وخت ما پیدېږي چې جمهوریت اولین کلونه او فکر کوم دلته رسمي ګذشت و داسې یو ترتیب کېدی؟ هغه هم کېدی، شوقونه هم کېدل، خو دغه د شوقو د دغه ځای و، یا داسې رسمي ګذشت و، داسې شاخیز هغه به سره کېدل، او دغه څه بولي ورته دغه د اووه شپو کې به د جشنونه به وه، دغه به وه. دلته چې په هغه اولو شپو کې راغلی، دلته په دا زانګو کې ختلی که یا؟ وه زانګو کې ختلو مو
دا ځای چې وه زموږ د خاله د زوی په لاس کې و نو موږ ورختلو نو که هغه ریل ګاډي هم د ګوره چې هغه به اوس ښه به نه وي هغه هم وه دا زانګو هم وه یو هغه بله ګاډۍ وه دغه د ستا زوی خو بیا راغلی دا راجا صاحب نه راغلی نو دغه دلته ځوانان فوټبال کوي قسم دا ځای د فوټبال ولاکه دی خو ما ستا دي موږ ته مزاحمت جوړوي نو اوس څنګه یې کوې بس خپل ساتیری کوي موږ هم څه نه ورته وایو بس دا پارک نو خاص دوستانو د کوچنیانو دپاره دی بس دلته ساتیری کوي د کوچنیانو سات تېرېږي دغسې زانګو ده هغه غټه زانګو زه اوس تر ښیم د خیر سره نو دا ښایسته ماحول دی نو دا زانګو ته نو دوستانو زه ډېر وخت ورختلی یم ډېرې ښې خاطرې ځینې لرم بس اختر ته چې به مو پیسې سره ټولې کړلې اول به دغه زانګو ته رالو ورو به ختلو اوس هم دا دې ځوانان ورخېږي ځوانان هم ورخېږي ماشومان هم ورخېږي اخوا ته یې بیا دغه زر د غورځېدو شی ایښی دی زانګو اوس دغه د چلنده کېږي بس چې ټکټ یې هلته ولته یې غرفه ده هغه غرفه کې به ټکټ کوې بیا به په دغه دروازه باندې راځې وره به دغسې ورخېږي دغسې زانګو ده اوس دا د چالانده ده چې نفران یې پوره سي بلای پسې پورته کوي تاسو ټکټان کړي دي که ټکټ مو نه دی کړی ښه نو دغه بیا کوچنیان دلته ورته ولاړ دي بس ورخېږي یې دغه دي کوچنیان بیا دلته بازۍ کوي ګوره دغه ته یې ورخېژولی دي ورغورځي هغه حاجي صاحب ورته ولاړ دي بله دغه ښه بیروبار دي دوستانو ښه ځوانانو دغه ټوله راغلي دي دلته بیا ریل ګاډي هم شته دا ریل ګاډي هم ډېر د پخوا څخه دی اوس دغه دي دغسې باندې رش دي ټکټان به مخکې کوې چې ټکټ دې وکړي بیا به دلته کښېنې اوس چالانه ده دغه دي کوچنیان ورختلي دي السلام علیکم حاجي صاحب محترم څنګه یې صحت ښه دی کرایي ده ماشاءالله ماشومان هم در سره دي لږ چې په تفریح کې را ایستلي دي ښه ښه د دغه ځای څخه د غازي پارک څخه دا ښه خاطره لرې که نه لرې ښه ماشومان په خاطر راغلي یاست ولا ماشومان ته خو تفریح ښه ده دغسې کوچنی ځای دی ولا بالکل بس په اوس کې دغه کوچنی ځای لا غنیمت دی ډېره مننه حاجي صاحب نو دغه دي نور ماشومان هم دغه دي بس خپل دغه یې ورسره ناست دي کوچنیان یې راویستي دي بس کوچنۍ ریل ګاډۍ ده وعلیکم السلام څنګه یاست ډېر ښه یاست که لږ چیش کوئ اوس په ریل ګاډۍ کښېناستاست وعلیکم السلام څنګه یې ننۍ چیرې ځې چیرې ځې کور ته ځې دغه په ریل ګاډۍ کې ناست یې زمری دغسې ماشومان ناست دي ساعت یې تېر دي دا خواته ځوانان هم ناست دي کوچنیان دي په هغه خونه کې هم دي نو بس ریل ګاډۍ چې ټولې غرفې یې ډکې شي بالا روانېږي داسې کوچني کوچني ماشومان دي نو کوچنیانو ته تفریح ښه ده دوستانو دا د زانګو برخه وه راځئ په غازي پارک کې هغه بله هیلۍ د هلته هم ورشو او دغه دلته داسې ډېر ځوانان راغلي دي ګوره د تفریح د میلې دپاره دوی بیا دغه دوره کوي دا دوره خو چندانې شی نه ده خو بیا هم بس دغه دلته دا ځوانان خپله ساتیري په خاطر دوره کوي دغه هغه هیلۍ ده په اصطلاح چې ورپورته کېږي بیا دغه کېږي فکر کوم اوس غیر فعاله ده نو داسې هم ښه خاطرې لري ورختلي او دا دلته ځوانان ناست دي او دغه بیا ټوله پېژنئ دا د کوچنیانو موټران دي اوس دغه دي خالي دوه کوچنیان ورختلي دي
داسې ماشومان راغلي دي ته ګوره. السلام علیکم. حاجي صاحب څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ حاجي صاحب که نه یې خو ځوان یې، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ دا ماشاءالله نانیان دې هم راویستي دي. تاسو خبرې کولی شئ؟ ته څنګه یې نانی؟ ها؟ څنګه یې؟ جام سو. ته څنګه یې؟ ستا نوم څه دی؟ چیرې راغلی یې؟ دا کوم پارک دی؟ غازي پارک اوه؟ خوشحاله یې؟ ماشاءالله. ته څنګه یې؟ ستا نوم څه دی؟ احمد محمد یاسین. ماشاءالله. ته هم غازي پارک ته راغلی؟ مکتب ته ځې؟ چیرې ځې؟ مدرسې ته ځې. ماشاءالله ماشاءالله. دغه نانی بیا خبرې نه کوي. ته خبرې نه شې کولی؟ ماشاءالله. اوس روان یم په غازي پارک کې دغه هم شته حوض تازه جوړ شوی دی. پخوا نه و، پخوا د مسکلانو ځای و، خو اوس یې په اصلاح حوض ته وقف کړی دی. حوض یې ځینې جوړ کړی دی. نو ډېر ښایسته حوض دی. بس ځوانان هم ورته راځي، ماشومان هم ورته راځي، سوله پکښې لمبېږي. نو زه به اوس در باندې ووینم چې ماشاءالله ډېر بیروبار لري. قسم مازدیګر دی خو کندهار دی، دلته هوا چې شي ګرمه وي، خو ډېر ماشومان راغلي دي لمبېدو ته. نو زه به یې اوس در باندې ښکاره کړم. نو دوستانو دغه دی حوض. بس مازدیګری دی مګر بیا هم ډېری پکښې لمبېږي، ډېری کوچنیان. دوستانو دغه د غازي پارک عمومي دروازه ده او دلته بیا داسې ښایسته ټال شته. دلته هم ماشومان ورخیږي. کاش چې یو څه نظافت هم مراعات شوی وی. اوس دغه د چالان د څو کوچنیانو ختلي. نو دوستانو دغسې د کښېنستو ځایونه لري. داسې تاسې وګورئ ښه غټ غټ ناجوګان. غازي پارک ښه شینګیا لري. داسې وګورئ دلته خلک ناست دي. ډېر ښایسته ځای دی. دلته د ځوانان فوټبال کوي. دلته ځوانان فوټبال کوي. داسې ښایسته شینګیا لري. نو دوستانو بس ځینې ثانیې مې در باندې ولیدلې. متاسفانه دلته د فوټبال هم کېږي غازي پارک کې، چې دا د فوټبال میدان نه دی، داسې دوړې په پورته کړي دي. نو هیله مو دا ده چې دغه پارک وساتل شي. د ریل ګاډۍ پټلۍ ده، اوس ځینې اوړو. بېرته به زه خپل ځای ته ورسېږم د خیره سره. غازي پارک چې څه ناڅه ځایونه یې وو دوستانو، هغه مې در باندې ولیدله. په دې هیله دغه کوچنی ولاګ مو خوښ شوی. غازي پارک هغه کوچنی انځور درته وړاندې شو. په دې هیله چې دغه کوچنی ولاګ مو خوښ شوی او خوند مو ترې اخیستی وي. دغه زنګونو د دې ځای څخه دغسې ښایسته معلومېږي. او زموږ ځای خو نو دغه دی، دغه دی، دغه نور هلکان ناست دي. شمس په چی شیخته کښېنه کښېنه. دا وګوره څه کوې هلکه؟ شمسه کښېنه. څنګه څو چیرې ولاړه یې؟ نهه ساعت تېر شو. چیش لرې؟ ترانه دې زده ده؟ چیش دې زده ده؟ شعر دې زده دی؟ نه یې دې زده؟ ستا چې شي زده دي؟ څنګه ناست یې؟ دوستانو تر بل ولاګه، تر بلې ویډیو، د خدای په امان، ښې چارې.